وای ګراف یې رسم کړئ د وای مساوي 15 په توان د x. د دې لپاره چې موږ اوس کولای د دې صحیح ګراف رسم کو نو باید د x او y قیمتونه یې پیدا کو او بیا یې په مستوي کې وضع کو. د دغه خطکش په واسطه زه دلته تاسو جدول رسم کوم چې پکې د x او y قیمتونه په اسانۍ پیدا کم. x ته قیمت ورکم، y ته قیمت ترلاسه کم. لکه څرنګه چې ښه به دا وي چې زه د منفي عددونه مثلا د منفي 2 نه پیل وکم. منفي 2 نه پیل وکم، تاسو پوهیږئ چې 15 په توان د منفي 2. دا د دې لپاره چې د منفي 2 توان مثبت 2 ته واوړي نو باید دغه 15 زه د صورت نه مخرج ته راښکته کړم، یعنې دا 1/15 په توان د 2 ولیکم چې دا د 1/25 معنی ورکوي. ډیر ښه. راځو د منفي 1 قیمت ته. د منفي 1 قیمت بیا هم همدغه قصه ده، 15 په توان د منفي 1 یعنې 1/15 په توان د 1 چې مساوي کیږي د 1/15 سره، نو همدغه 1/15 خپله صحیح دي، 1/15. راځو هم د 0 قیمت ته. د 0 قیمت که دلته وضع سي 15 په توان د 0 مساوي کیږي د څو سره؟ د 1 سره. ډیر ښه. اوس راځو د څو قیمت ته. اوس به د 1 قیمت وضع کم، مثبت 1. نو د دې ځای لیکم 15 په توان د 1 دا مساوي کیږي د 5 سره. رو د عددونه راغټیږي او که د 2 قیمت ورکم نو 15 په توان د 2 مساوي کیږي د 25 سره. راځئ چې دغه مثبت او منفي قیمتونه ټول په محور کې وضع کو. نو دلته به زه تاسو یو مستوي راوړم. اوس په دې کې دا د x قیمت دی، محور دی، او دا هم د y محور ده. د x محور په سر زه ګورم چې د 2 نه زیات قیمت نه دی ورکړی، نو مثبته خوا هم تر 3 ولیکم، منفي خوا هم تر منفي 2 پورې صحیح ده. او دلته په وای کې د 5 نه به پیل وکم، 10 شل که 15 به ولیکم، 15 به زیات کم، او بیا شل او یو بل به هم ولیکم. دغه ځای به 25 تاسې ونیسئ، دغه آخره برخه. ښه. اوس هم منفي او هم مثبت رقمونه دلته وضع کوو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ کله چې د 0 قیمت موږ x ته ورکوي نو y ته موږ د 1 قیمت لاسته راوړ. که دا ځای 15 وي نو دغه ټکی به موږ 1 ومنو. که موږ د 1 قیمت x ته ورکوي نو y ته موږ د 5 قیمت لاسته راوړ. دغه ځای کې x 1 او y 5 دي. همداسې د x په 2 قیمت کې د y قیمت 25 ده. ګورئ دا د x قیمت 2 او د y قیمت دغه ځای کې 25 ده. اوس راځو دغه کوچني عددونه دلته وضع کوو. مثلا وګورئ دلته منفي 1 قیمت کې د y قیمت 1/15 دی چې ممکن دغه ځای راسي، او 1/25 د دې نه هم یو کوچنی عدد. صحیح ده. اوس راځئ چې دغه ټول سره وصل کو، سره یو ځای کو. موږ کولی سو غیر د دې نه نور قیمتونه هم پیدا کو، په دې کې وضع کو. ښه، ما خبره دلته لنډه کړه. نو د دې ځایه تاسې پوهیږئ چې که څومره لوی قیمت موږ x ته ورکوو نو هماغومره لوی قیمت موږ y ته ترلاسه کوو. لکه څنګه مثبت قیمتونه موږ اچوو، مثبت قیمتونه لاسته راوړو، خو کله چې منفي قیمتونه اچوو بیا نو ډیر 0 ته نږدې کېږو. تاسې ګورئ زه بیخي 0 ته ډیره زیاته نږدې یم. نو په دغه ډول ما یوه تابع ګراف کړه، او په دې شکل تاسې هم کولی سئ چې تابعګانې ګراف کړئ. دغلته به تاسې ته دغه قیمتونه ولیکم چې دغلته قیمت منفي 1,1/15 ده، او یو بل چې دی د منفي 2,1/25 قیمت ده. دا د دې نه ډېر هم کېدلی سي، خو زما په نظر همدغومره کافي ده، همدومره بس ده. نو په دې شکل تاسې کولی سئ چې دغه اکسپوننشیل یا هم نمایي تابعګانې ګراف کړئ.